سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ بوس ساتونکو لومړۍ بریا خپره کړله. شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالۍ په درېیمه لوبه کې بوس ساتونکو له یوې اړخیزې لوبې وروسته سپین غر پړانګانو ته په 7 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړله او د روانو سیالۍ سفر یې په بریا سره پیل کړ. په دغه لوبه کې د بوس ساتونکو لوبډلمشر احمدشاه د لوبې ټاس وګټي چې په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. سپین غر لوبډلې بیا ډېره زبردست په زړه پورې توپونه وکړله چې په 10 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 166 منډې جوړې کړلې. د 168 منډو هدف په تعقیب کې د بوس ساتونکو لوبډلې ډېره زبردست بهترینه توپونه وکړله چې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره په 19.2 اورونو کې یاد هدف ترلاسه کړ چې په 7 ویکټو یې سپین غر لوبډلې ته ستره ماته ورکړه او داسې د سپین غر لوبډلې په ګټه بیا سمیع الله شینواري ډېره زبردست په زړه پورې توپونه وکړله چې 43 چټکې منډې جوړ کړلې. ترڅنګ اکرام مالخیل هم ډېره زبردست په زړه پورې توپونه وکړله چې 15 منډې جوړ کړلې. د بوس ساتونکو لوبډلې بیا ډېره زبردست په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې نور احمد له کنډوال په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړلې، 4 ویکټ یې واخیستلې. د سپین غر لوبډلې په دغه سیالۍ کې 2 لوبې کړې دي چې دواړې یې بایللې دي. لومړۍ لوبه یې د بند امیر لوبډلې پر وړاندې وبایلله، خو په دویمه لوبه کې بیا د بوس ساتونکو لوبډلې څخه ماته وخوړله. د بوس ساتونکو په دغه لوبه کې لومړۍ بریا خپره کړله او داسې بند امیر لوبډلې هم خپله دویمه بریا نن خپله کړله. او بل ډېر د خوشحالۍ خبر د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځلانده ستوري محمد نبي ساخی نن کابل ته راورسېدی. نوموړی به په شپږیزه کرکټ لیګ کې د مس عینک لوبډلې په ګټه لوبیږي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.